هلو یادونه بیست مایک ته راورسېدو. دا چې د امریندر باهوبلي نومېږي دا مایک، امریندر باهوبلي، ځکه چې د باهوبلي په رقم کې ډېر خوندور مایک ده. یو ګایز په خیر راغلی نوې ویډیو ته. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته معرفي کړم هغه مایکونه چې تاسو ته په درد خوري، او یعنې کوم مایک ښه ده کوم مایک خراب ده، یا کوم یو قیمتونه ښه دي. ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. تhank you so much. نو زه لرم دلته درې مایکونه. یو د خپله د موبایل مایک ده، بل دا مایک ده، او بل دا مایک ده. نو راځه ډسکس کوو چې کوم ښه مایک ده. دا اوس چې ما غږ اورئ دا خپله د تلیفون له مایک نه ده. نو یعنې تلیفون هم په عادي وخت کې که نه تلیفون هم ښه کار ورکوي. مثلا دا خو اتاق ده، دلته نویز نشته، غالمغال نشته، نو تلیفون مایک ښه کار ورکوي. نو که چیرې د باندې لاړ شو او هلته غالمغال یا په بازار کې اوسو، نو هلته له کوم مایک نه استفاده وکړو. راځه چې درته ووایم. مخکې له دغه مایک نه ما له دغه مایک نه استفاده کوله. دا مایک چې ده ډېر خوندور مایک ده، F12. نو راځئ چې درته خلاص یې کړم. د ده باکس سره څه رقم ته ده، دا یې باکس ده. نو F12 دا یې باکس ده، داسې خلاصېږي. زه خپله مایکونه درته راواخلم. بسم الله. دا هغه ډزی ده چې تلیفون کې وصل کېږي، هغه شګڼی ده چې تلیفون کې وصل کېږي، او بیا دا مایکونه چې رانده کېږي او دا بلوتوث کار کوي، او تقریبا 20 متره لرې نه کار کوي. نو دا به سره وصل کړو، او د دې غږ به هم در وښیم چې راسره همدغه کوي. دا یو بل ښه خاصیت چې لري هغه دغه شګڼی ده چې دا د دې لپاره دلته ور وصل کېږي چې ورته وایي د باد مخه ونیسي. ته درېږه سره هم ته کلکېږي. ښه، نو دا هم ښه مایکونه دي. اوس به درته ټیسټ کوم چې دا سره هم غږ لري، او هغه نور به هم بیا درته ټیسټ کوم. دا اوسنی غږ خو چې ده دا خپله د تلیفون ده. نو لیټس ګو. نو مایک وصل سه، تاسو ګورئ چې د فرق شلان ده. نو مایک وصل سه، اوس به غږ ټیسټ کوو. هلو یو درې، هلو یو درې. دا غږ دی ده، او دا یې مخه نیسي د دې چې یعنې نویز ور نشي، او د باد ډېر قوي غږ هېڅ نه کېدو. باد خو ته نشته، خو داسې داسې کېږي. سر دا داسې ده، او کله چې دا شګڼۍ کلکي دا یې فرق څه، یعنې تقریبا فرق احساسېږي. نو داسې یو بل یو ډیزاین لري دغه شګڼۍ ډېر ښه ده. شګڼۍ ډېر یادوم، خو داسې نومونه دي ما هم دي. دا قاعده دلته داسې کله کېږي، داسې د سره غږ وي. هلو هاو آر یو، آی ام لرنینګ جرمن او افغانستان. لایک دا اوس ووهه داسې تړوت. نو اوس لایک ووهه، راته ګوره مه برګې لایک ووهه. دغه نو دا څه مایک دا F12 دوه مایکونه دي. یو دانه دا بل یو د وصلولو ډزی ورسره ده. اوس ډزه ډېر یادوم ښه کوم چې ځکه چې نومونه دې ونه دي. نو دغه دا بل شګڼی ورسره ده د لایف شو لپاره، د انټرویو لپاره، او د بلاګ ویډیوګانو لپاره بیسټ. او د دې قیمتونه نږدې درته وایم. د دې قیمتونه داسې دي چې دا مایک سره تقریبا د 600 افغانیو شاوخوا ده. 600 افغانۍ، یعنې له 600 افغانۍ نه پورته وانخلئ، او 500 افغانۍ تاسې نشئ پیدا کولی، ځکه چې 500 افغانۍ باندې همدا راځي. نو 600 افغانۍ شاوخوا پیدا کېږي. دا ما خپل په 200 روپۍ واخیسته، قیمت هم واخیسته، خو 600 وایخلئ. نو دا دا مایکونه. اوس به لاړ شو چک وکړو هغه نور مایکونه چې هغه نور مایکونه سره هم غږ لري. نو هغه هم درته چک کړم، هغه ډېر خوندور مایکونه دي. نو لیټس ګو. اوس بیا د موبایل مایک ده. اوس دا درته معرفي کړم. دا هم ډېر ښه خوندور مایکونه دي، او د دې نوم دا څه شی، د دې نوم نه پوهېږم چې ده، دلته په چینایي نوم لیکل شوی، خو دغه کارتن نه. دغه کارتن تاسې په ګوګل کې سره سرچ ووایئ. زه به یې نوم درته پیدا کړم، هلته به یې لاندې په ویډیو کې درته ولیکم. نو دا مایکونه اوس به دا درته خلاص کړم، انباکس به یې کړم. د ده باکس داسې خلاصېږي. بیا په ده کې دا یې داسې قطۍ ده. څه شی به دا سره ونیسه. دا داسې مایکونه دي ښه، داسې خلاصېږي لکه ګوشکۍ غوندې، ډېر خوندور ده. د خپل قطۍ هم چې ده دا هم چارج ساتي، یعنې په ده کې هم یو څه چارج شي. د خپل هم پاور بانک ده د دغه مایکو، او یعنې په ده کې هم چارج شي، او خپله مایکونه هم چارج اخلي. هغسې ورته نه مایک چارج اخیستی. نو دا یو دا خوبایي هم لري.
دا سره ټایپ سی او آیفون هغه سره درې نو کې دلته د یوانو کلري ټایپ سی او آیفون هم په دوه کې ول نو دا سره موبایل ته وصلېږي او دا سره خپل بیا مایک ده مایک په ډېر ښه ښایسته شکل باندې جوړ شوی ده تاسو په ویډیو کې سره وګورئ نو بغل کې یو توکمه لري دلته پاس مایک ده قاعده کم لري چې په کلای باندې وصل سي نو د دې کیفیت هم اوس درته چک کړم زه به دا قطۍ کلک کړم دا به دلته بسته کړم او دا به مالته ور وتړم کله دوی بیسټ مایک ته راورسېدو دا سره امریندر باهوبلي نومېږي دا مایک امریندر باهوبلي ځکه چې د باهوبلي په رقم کې ډېر خوندور مایک ده اوس مې هغه بل شیګنې هلته ورسل کړی دی هغه نوککي د هغه بلې نوککي سره چارج خوري نوککي ته راکښې وه دا سره د هغه بل یو مایک نوکه ده دا سره چارج هم خوري دلته چارج هم خوري او یو بل یوه د نوکې جای هم لري چې دلته هغه لانداره مایکونه دلته وصلېږي دا سره بیا موبایل ته وصلېږي یعنې دا قابلیت هم لري او د ده مایک سره د ده نوي مایک د ده نوکه چې هلته م کلکه کړې ده هغه سره چارج نه خوري مستقیم د موبایل چارج کش کېږي نو نه پوهېږم چې دا یې ښه والی دی که بده والی ده خپله تاسې نظر ورکړئ نو داسې و دا د دې مایک غږ ده او ډېر ښه خوندور طرحي سوی دی ډېر ښایسته شیپ هم لري څه به دلته یې وصل کړم How are you guys? د دغه مایک غږ ډېر خوندور غږ نو د دې په افتخار د لایک بټن خو مخکې ووهله دا کار داسې یو کار وکړئ او کومنټ هم راته ولیکئ کومنټ کې داسې یو شی راته ولیکئ چې دا کوم یو مایک ښه و کوم یو غږ ښه ده له دې نه خو داسې ولیکئ د دې مایکونه خو د موبایل غږ ښه ده خو موبایل سره د موبایل لږ هغه ده سطحش خیلی بالاست خیلی بالا نیست ولی برابر است 23 راست نو دا د دې مایک غږ د دې مایک قیمتونه څو دي تو د ویډیو کارتن هم دروښیم داسې ویډیو کارتن دغه ده د دې کارتن دغه ده ښه دلته داسې دا داسې خلاصېږي نو دلته یې چارجر چې ما بیخي تر اوسه استفاده نه ترې کړې او نور خاص شی نه لري یو کتابچه لري کتابچه کې هلته زیړې ورته نوشته شوي دي هلته کې لیکلي دي چې له دې مایکه د اینجا د استفاده بکلوید ولې موږ خپله پوهېږو هندوان خو نه یو پوهېږو څه هم استفاده ترې کېږي نو دغه ځای مې تاسو درکړو وخته چې فور ټایپ سي فور آیفون د دې قیمتونه به زه اوس تاسو درته وایم دا مایک سره ما چې په بازار کې واخیستی په 900 افغانۍ وه او دوکاندار راته ویلې چې دا ما 200 افغانۍ همدا نرخ باندې راوړی یعنې دا مایک واخلئ له 900 نه تر 800 900 داسې شاوخوا یې واخلئ ښه مایک ده نو تھینک یو چې ویډیو مې تر دې ژبه پورې راسره وکتله په کومنټ کې ضرور راته ووایئ چې کوم مایک د تاسې خوښ کوم مایک ښه ده د موبایل مایک ښه ده هغه مایک ښه ده او که دا مایک نو نظرات هم راسره شریک کړئ مننه چې ویډیو مې تر اخر پورې وکتله هغه د سبسکرایب بټن ضرور ووهئ چې نور ویډیوګانې هم له یاده ونه وځي او ویې ګورئ صد درصد او زه په خپلو ویډیوګانو کې د یوټیوب سوشل میډیا د دو آموزش ږدم او د دو زده کړه ده نو که تاسو غواړئ چې له یوټیوب نه له صفر تر سلو په یوټیوب باندې پوه سئ نو ویډیوګانې ضرور درسره وګورئ تھینک یو چې ویډیو مې تر دې ژبې پورې راسره وکتله کومنټ ولیکئ نو او بای بای ټاټا چې په ټاټا پسې چې د خدای پاماني ملک نیمه شي تر نور ویډیوګانو په خدای سپارم بای بای have a good day and زه دې به ویډیو هلته بنده کړم دا څو دقیقې سو 3 دقیقې سو what the hell